د مبین خبرو سخت غبرګونونه راوپارول. مبین کرکټ لوبغاړو ته څه ویلي او خلکو څه ورته ویلي. سلام ستړي مشئ. که د کرکټ لوبغاړي هر ځای کې ملي بیرغ یادوي بیا به رڼه میدان ته ښکته نه شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی مبین چې ځان ته جنرال مبین وایي ده ویلي چې موږ په زور راغلي یو، د هیڅ چا رایې او نظر ته احترام نه لرو. او که د افغانستان د کرکټ لوبغاړي درې رنګه بیرغ یادوي نو بیا رانه د کرکټ میدان ته نشي ښکته کېدلی. د هغه په وینا کله چې لوبغاړي کابل ته راځي هلته به ورته له سپینو بیرغونو سره ولاړ یم، لومړی به یې ښکلوي او بیا بله تیارې راکوزېږي. مبین وایي دا چې موږ حوصله کوو نو د کرکټ لوبغاړي د ځان د سیاست برخه نه ګرځوي او هغوی باید زموږ اطاعت وکړي. د مبین په خبره د کرکټ لوبغاړي باید د افغانستان له ادرس څخه خبرې وکړي ځکه چې اوس زموږ نظام دی او دوی بهر ته غني نه بلکې موږ لیږلي او زموږ استازولي به کوي. نوموړي د افغان کرکټ ټیم اوسنیو لوبغاړو ته د اخطار په ډول ویلي چې د کرکټ د لوبغاړو مصارف اسلامي امارت ورکوي او که چېرې د دوی خبره ونه مني نو د دوی پر ځای به نور لوبغاړي انتخاب کړي. هغه دغه راز زیاته کړې چې موږ ټول کارونه په زور کړي، زموږ مجاهدینو امریکا په سوکانو ماته کړې، غني مولارک څخه په رضا نه بلکې په زور ایستلی او که خبره زور ته شوه موږ هم په ډېرو نورو لارو پوهېږو. مبین د سکاټلند خلاف د افغان لوبډلې د لوبو ګټلو په پار د کوزې پښتونخوا د مشرانو مبارکوي ته په اشارې ویلي چې افغانان د دومره کم ظرفه کېږي نه چې دا عیسی د دوو جاسوسانو محسن داوړ او منظور پښتین په خبرو تیر وځي. د مبین په خبره موږ چې څه وایو باید راسره ویې منئ، زموږ نظام پارلماني نه دی او موږ څه انتخابات نه دي کړي چې ستاسو رایې ته احترام وکړو. موږ د سوکانو په زور راغلي یو. هغه د ملي بیرغ په اړه هم ویلي چې کوم حیثیت او ارزښت نه لري او سندرغاړو ترې جامې جوړې کړي دي. د مبین له طرفه دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې افغان لوبډل مشر محمد نبي د سکاټلند خلاف لوبه کې د هېواد ملي سرود ته وژړل او دغه راز د لوبې له بریا وروسته د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر افغان کارکوونکو د هېواد ملي بیرغ او ملي سرود ته بیا غږېدو په اړه خپله خوښي وښوده. ټولنیزو رسنیو کې د مبین خبرو بیا سخت غبرګونونه راپارولي. خلکو ویلي چې دا ډول څرګندونې کرکه او جنجال زیاتوي. لوبغاړي د طالبانو نه بلکې د ملت استازي دي او مصارف یې هم طالبان نه بلکې کرکټ نړیواله شورا ورکوي او سپانسران هم لري. دوی ویلي دا ډول څرګندونې په داسې حساس وخت کې چې د کرکټ نړیوال جام روان دی د لوبغاړو په روح او روان تاثیر لري او نه باید وشي یا شوی وای. ځینو بیا ویلي چې په زور کلي نه کېږي، طالبان په خلکو واکمني کوي، خلکو ته به احترام کوي او تعامل به ورسره کوي. ځینو بیا ویلي د اسلامي امارت لوړپوړي کسان دي د دې خبرو سپیناوی وکړي چې یا ټول په دې نظر دي او که نه دي لوبغاړو ته دې زنګ ووهي، ډاډ او ملاتړ دې ترې اعلان کړي او یوه خبرپاڼه دې خپره کړي او په مشران یې هم د مبین په څېر نظر لري. نو بیا نو ګیله نه ده په کار. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. نو بیا چې تاسو چوپړ ته راځم خولې وبخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.